د طالب حمایت چې ته کوې بلکل زم دا خبره تسلیموم په دې کې شک نشته چې پښتون 40 کاله د پر وطن جنگ دی نن باید چې موږ د چا څه پشکر نسو خو البته چې ته یې هره لار وټاکله انشاءالله الرحمن منظور پښتون او پی ټي ایم به په تۍ پسې مخکې هم ته یې رهنمایي کړې ده نن هم موږ تۍ سره دغه کوو خو دا یو خبره درته کوم او دا ما ستا ملګري به دلته ناست دي د دې تصدیق به کوي که هر وخت په چا یا په تا پسې خبرې کړي یا په پښتونخوا ملي پارټۍ پسې کړي دلته ستا کارکنان ناست دي ما په هغه ټیم ویډیو کړې ده چې هر څوک چې د پښتانه په مشر پسې ګایېږي دا د موږ څه نه دی دا د بل چا دپاره کار کوي نن هم دا خبره کوو دوستانو د ملک مجید کاکړ چې د پی ټي ایم غاړی د مشهور شخصیت ته د دې ویډیو پر سکرین د سره لګوم چې دا د ده په هکله باندې پر سوشل میډیا باندې موضوع ډیره سخته ګرمه او ده په دغه ولسي جرګې کې ډیر سخت بیان کړی ده د منظور پښتون په هکله د محمد خان اسیکزي په هکله بیا خاص کر د پاکستان د حکومت په هکله او دا یې هم ویلي چې موږ دې ته تیار یو چې د پاکستان له حکومت سره په پاکستان چلولو کې پوره مرسته وکړو کومک وکړو که چیرې دی له موږ سره پر خپله لاره باندې نه ځي بیا موږ ته نورې لارې هم معلومې دي نو دوستانو د ملک مجید کاکړ دا ویډیو له تاسو سره شریکه کوم چې پر ده باندې د پی ټي ایم د ګوند نورو غړو پر ده باندې نیوکې کړې دي له فرون نابل ورځ راهیسته چې کومه جرګه کې د خبرې کړې دي پر ده باندې ډېرو خلکو نیوکې کړې ولې یې کړې دي او د کوم داسې بیان کړی ده راځئ نن له تاسو سره هغه بیان شریک کوم عزیزانو بیا ته یې غوږ ونیسئ بیا به یې ورسره تسلیم کړم دا ملک چې د ده بچی په کمپیوټر سره بازۍ کوي زما د بچي دې په اسکول کې ټاټ نه وي په اشاره کې د پاکستان حکومت کوي تسلیم کړم عزیزانو زما د بچي به په پښو کې د پلاستیک چوټې نه وي او دی د خپل سپي ته هغه خوراک ورکوي چې زما انسانان یې نشي خوړلی بیا هم تسلیم دی ورسره تسلیم بیا کړم خو چې کم د پاکستان آیین قانون دی او ده جوړ کړی دی را داسې پر هغه دې راسره وګایېږي ورسره تسلیم بیا کړم که دی پر هغه آیین قانون راسره ځي چې کوم د پاکستان آیین قانون دی پښتانه به بیا سره تسلیم خم سي چې زه ستا سره دا پاکستان منم او که په دې پاکستان کې او دی پر خپل پر آیینو پر قانون دځي ځان ته خپل قانون جوړ کړي او بیا هم دی د ما سره دا تمه لري دا خبر ډېر په هدف سره خاص کر د تا سره معافي غواړم چې دی به دا وایي چې ته به د پاکستان زنده‌باد ناره وایې په ګرده ژوند یې ولکه وکړه په ګرده ژوند ولکه دا پاکستان دا رقم ورسره تسلیم کړم دلته یو څو خبرې کوو چې څوک یې دغه نه کړي دا سوشل میډیا دنیا چې استعمالوي په ډېره ښه طریقه یې استعمالوي نور اقوام کوي موږ چې دلته استعمالوو موږ خبره هم اوس نسو کولی که د پوج خلاف ګایېږم وایي دا چې دی پوج راپورته کړی دی او که نه ګایېږم وایي دا وګوره خاموشه دی د پوج یې پیسې اخیستې دي حیران مې سړی اوس به نو زه د تاسې یو خبره زه د توی ګرد سره نن وکړم نن شکر دی مشر ناست دی نواب صاحب د خوا نه راسه به دی دا مشر به د توی سره زه دریم کړم چې په جنوبي پښتونخوا کې څوک د خوا نه به دی خبرې یقیني ډېرې ترخې دي چې څومره پښتانه هم اوسي راسئ نن به په دې فیصله سره وکړو چې زما د پلار زما د نیکه یا زما د کاګانو یا زما د خاندان در ما پورې راسئ د جدوجهد ګسه سره حساب کړو چې نن ګسر دا دغه دی چې دا قربانۍ د چا غسته یا نسته او که یې په یو په بل تور سره موږ په دغه تور کې دغه مشر هم ته یې نه پرېږدئ دا نن چې دا مشر یو څه خبرې وکړې یا ده په نورو تکرونو کې کړي دي دا موږ هغه ځای ته ودروئ چې ده دا خبرې کړي دي چې زه یا د پی ټي ایم جرګې له نور ځای ته دا موږ دا کارونه یعنې موږ مجبوره کوي دی خلک او دوی سوشل میډیا منفي استعمالوئ نو خو راسه جیلونه به سره حساب دریم به
بدی کو آیا ستا نیکه څو کاله جیل په دې قومي تحریک کې وړی دی آیا ستا پلار څو کاله جیل وړی دی آیا ستا کاګانو څو کاله جیل وړی دی آیا تا څو کاله جیل وړی دی خو راسئ سر حساب یې کړو درېیم به داسې دی کم د سره که د هغه باوجود د نظامونو پر یو پر بل سره لګوو موږ درته خبره که څه اوس نسو کولی دلته هغه اصلي دغه که څه ورک سلو نه د قربانۍ دغه ستنې جذباتغی په سوشل میډیا قلم پسې در راوکږي خبرې پسې در کوي نو خپل تاریخ ته خو مه ګوره ستا څه تاریخ دی آیا ستا جایداد اعلان شوی دی آیا تا یو ورځ جلاوطني لیدلې ده آیا تا کونی کیپ لیدلی دی د کونی کیپ په مخ ته ستا پلار دغه یې نو ستېدلی زما پلار نکاح هلته چارټر سترګې پراته وو چې هلته یې ولخوړل هغه د ملنګ جان یو شعر راپه یاد شو وایي معافي غواړم هلمه که الفاظ مو ناپسند وي زړه ژاړي چې خوږمن وي دا خبرې په کار نه دي چې زه یې پخپله وکړم لیکن ته دا زه ته خلک ودر دا مشر په خپل تقریر کې وویلې وختي په بل دغه کې ویلي ولو چې راسئ موږ ته به زما پلار نیکه د افغانستان په استقلال کې څوک او ستاغه څوک نن زه مو دا زه ته ته یې ودروله عزیزانو دا جنگ دا د پښتون قام جنگ نه و او اوس هم چې کوم جنگ را روان دی دا د پښتانه قام نه دی پښتون قام به په دې کې پراکسي استعمالیږي په دې څوک سر خلاصوي ګسو پراکسي پېژنې آیا موږ اوس هم دا چې موږ یا جنوبي پښتونخوا ورته وایو یا شمالي پښتونخوا ورته وایو آیا موږ مقبوضه نه یو زه د دې پاکستان د ریاست څخه دا پوښتنه کوم چې ته د کشمیر دپاره اکې خودرادیت غواړې او که زه دا وایم چې ما ته اکې خودرادیت راکړه بیا زه غدار یم او که ته د کشمیر دپاره غواړې بیا صحیح دی دا یو ناشوده خبره ده پر مخ باندې دا ویډیو وګورئ دا جرګه یو ډېر ښه عمل دی دلته ډېرو پښتنو شملهورو او غیرتمنو پښتنو د پرون د راسې ډېر ښه تقریرونه کوي او په کلاسیپلا کې په لولایي کې په چمن کې په نورو ځایو کې ډېر ښه تقریرونه ډېر ښه توجیزونه نواب صاحب خو د دې دپاره یو قدم پکار دی حمل صرف په جرګو نه کېږي حمل به څه شي زه د حافظ صاحب د یوې خبرې سره د یو تجویز سره امایت کوم تا او مشر د مخه سئ دا ګردې خبرې چې دي بالکل د پاکستان د جوړېدو دپاره د نه ماتېدنګو دپاره دا به یو واره بعد بیا دا تاریخ غړپ تیر کو دا به ګرده وکړو لیکن د هغه باوجوده کې لا نه راسره وړله بیا نو باید چې یو داسې اعلان وسي چې تمام پښتون وطن د لامېدو دغه دپاره بند سي او بیا موږ خپلې خبرې په ومنو او که موږ خپلې خبرې نه په ومنو دلته خلک د مزوک خبرې کوي د چیچکې کې زه په دا کښنۍ خبرو کې به نسم لاړ ولې پښتانه دا یو دا پښتونخوا ملي پارټۍ تور کوم چې نن حالات کې چې دا نن چې کوم حالات دی پښتون که هر ځای دی که په لر کې دی او که په بر کې دی د اور په لمبو کې دی په دې کې شک نشته او په یو سیاسي پارټۍ یا سیاسي لیډر به د دې ادراک کوي پر ښه ټیم دا جرګې دي او په کار هم دا دی چې پښتانه جرګه ومرکه سي د علما کرام په اجازت سره یوه خبره کوم مشره ستا بله خبره هم تسلیموم او په هغه باندې زما په خپله سر خلاص دی د خلکو که سر خلاص یو که نه د طالب حمایت چې ته کوې بلکل زم دا خبره تسلیموم
دې خبر دې څه په دې کې متوجه شک نشته تر دې چې خبره پښتون باندې تاسو خپل نظر وکړئ. 40 کاله د ده پر وطن جنگ دی. نن باید چې موږ د چا څه پشکر نه سو. خو البته یوه خبره کوم، طالب ورور ته هم دا وایم، ورور لفظ مو ورسره ملګری کوي، طالب ورور ته هم دا وایم چې ستا وطن دی، ته چې څنګه حکومت جوړوې دا ستا کار دی، لیکن در جنرال پیز حکومت نه منم چې جنرال پیز یې در جوړوي، دا حکومت نه در سره منم. د افغانانو د کومو پښتنو په هغه کې که کرزی دی که اشرف غني دی که هر څوک دی ګرده در سره شامله که در سره تسلیموم یې، لیکن دا ایسای حکومت نه در سره تسلیموم. که ته دا ایسای په خوله چلیږي بالکل د مخالفت کوم، نه در غاښ لاندې کوم، نه درواغ وایم او نه دغه کوم. ولې په دې باندې چې افغانستان 40 کاله د هور په لمبو کې دی، په جنګ کې دی، 40 لکه افغانان بې کوره سو، 40 لکه افغانان ګډان سلو، شیلان سلو، خپل وطن یې پرېښی دی. په دې کې شک نشته. د عزت خلک د بې کوره سلو، کلی یې و، مسجد یې و، هر څه یې و، لیکن نن په کار دا دی طالبه چې ته د هغه پر سر لاس ور تېر کړې. تېروي بالکل. او که ته دا خبره کوې چې ما مافي خلکو ته کړې ده، نه دې ده کړې، طالب جانه نه دې ده کړې. زه به نن هم تا ته در وښیم چې ډېر انسانان ته د شپې راوباسې مړه یې کړې. دا خبره له حقیقت څخه ډېره لرې ده. پښتنو ورونو څوک ثابتولی شي یو څه شیان ته به شاید ستی پام یې در تیګر د عالمان خلک یاست. دا ټیم نواب صاحب ستا کام د یو ریشو مطابق 65% ځوانان په نشو اخته دي، په شیشه اخته دي. بیوه دا سړي ما سې و چې په اسمبلۍ کې پر ګایدلی دی، ما ته د یو څوک راته ووایي چې زه پر ډرګ ګایدلی یم. هلته خو موږ دا وایو چې پښتانه چې دي غلامان نه دي. زه دا خبره نه منم، که څوک خوابدۍ کش کوي. پښتون نن هم غلام قوم دی، که غلام قوم نه و د دې خلاف به ګایدلی ولو. پښتون نن هم چې د چا سره 2 کلاشینکوفه وویني دغه ډېر کوي سلپیان ورسره اخلي. د علما کرام یا د ښه انجینیر یا د ښه ډاکټر عزت نن هم نشته، د شریفه سړي عزت دلته نشته، دلته نن هم د یو غونډه عزت شته. څوک وایي چې پښتون چې دی غلام نه دی؟ دا د غلامي حول دغه دی چې دی کلاشینکوف وویني پېژني به نه دی، به سلپیان یې ورسره اخلي. بالکل دا خبرو کې مې ورسره موافق منو یم. دی د دې ډرګ خلاف ګایدلی دی چې نن په تمام پښتون وطن کې د ګلستان یې ونیسي در هغه دغه نورلایي و در دغه. دوستانو د ملک مجید کاکړ دا وینا مې د سره شریکه کړه، ډېره غټه ده. انشاءالله بله حصه یې په بله ویډیو کې وخت پیدا سو له تاسو سره به شریکه کړم. راځو دې ملک مجید دې خبرو ته پر دغه خبرو باندې مثلا داسې نورې خبرې هم کړې، د اخرنۍ خبرې ته راځو چې مثلا د افغانستان پر باب باندې دی غږیږي. اولین خو په داسې جرګه کې حق نه و چې د افغانستان طرف ته څوک ګوته ونیسي. ولې دا جرګه چې محمود خان اسیغزي جوړ کړی دی، دا په دې معنا باندې جوړ کړی ده پر دې مځکه په کوټه کې چې په پاکستان کې دننه د پښتنو حقوق وغواړي. په پاکستان کې دننه چې څوک پښتانه ته حق نه ورکوي، په پاکستان کې دننه چې څوک په پښتنو کې نفرتونه رامنځته کوي، په پاکستان کې دننه چې د پښتون کم حق ته لکه د نورو اقوامو چې جوړیږي، بیا خاص کر د پنجابي دغه په مقابل کې به داسې حق دته ورکول کېږي لکه پښتون لکه پنجابي ته ورکول کېږي، پښتون ته هم هغه حق ورکول کېږي ځکه چې دا د وطن خلک دي، د اسمان نه دي راغلي. یا پاکستان یوازې د پنجابي نه ده، پاکستان یوازې د بلوچ نه ده، یوازې د سندي نه ده، یوازې د سرایکي نه ده، د پښتانه هم ده. په هره جلسه کې محمود خان اسیغزي صاحب دا خبرې کوي. نو په کار د اول خدا پر دې موضوع باندې وغږیږي سړی افغانستان طرف ته نشي ولاړ. دوهم که بیا هم انسان په جذباتو کې راسي، کله کله له انسان څخه خبرې ورکي، شاید یو بل طرف ته ځي. که بیا هم لاړ شي مثلا لکه څنګه چې ملک مجید کاکړ وایي خبره خو صحیح ده، خو دغه طرف ته دی سوچ او فکر نه کوي چې په افغانستان کې چې کم اوس نظام دی، دغه نظام چې کمې فیصلې کوي وایي هم داسې نه ده کړې چې هغه د افغانستان پر خلاف، یعنې داسې فیصله نه ده کړې چې هغه د ګاونډیانو ته ګټه وي، خصوصا پاکستان ته یا ایران یا بل هیواد ته، او نقصان د افغانستان ولس او افغانانو ته وي. داسې فیصله نه کړې ده، نه کوي.
او نه د افغانستان نظام. تاسو وګورئ امریکا په شمول د 52 هیوادونو چې څومره زورور څومره طاقت قوت یې وازمویي دغو خلکو چې مثلا طالبان دغه دغه فرمایشات نه ومنل نه دغه په خوخه باندې خپل حکومت کوي بلکې داسې کوي چې مثلا موږ افغانان سره پوسو خپل حکومت خپل چلو خپل هیواد د څوک د مداخلت نه پکې کوي نو به د پاکستان د څنګه ومني نو به د پاکستان فرمایشات څنګه ومني. اما دوهمه خبره چې اوس د کورو څخه راوځي ملک مجید کاکړ نه افغانستان لیدلې ده بیا خاص کر په دغه وخت مخکې کېدلې د طالبانو په نظام کې به خنه دلدلې نو راغلی ده د سوشل میډیا لاله سوشل میډیا کې نن سبا دومره دروغ دي چې په سل کې دوی رښتیا دي اته نوي دروغ دي او ته ګوره دا د خبرې کمې په جرګه کې سکړې دي لپرون رئیس لابلوز رئیس ته په د پس خلاف دی پی ټی ایم خپل خلک دومره غیږ ځکه چې تاول داسې خبرې وکړي الانګ خبرې خو سمې کړې دي پر دغه باندې برابر خو لیک څه پکې د محمود خان صفات او صاحب بیان کړي او مشر ته لقب ور کړی چې ته لمخه موږ درپسې په داسې سره مثلا خپل خلکو مثلا چپ او رسب څخه بیا د خپل لایف هم کړی دا غم له تاسو سره ان شاء الله شریک کوم. نو دا د سوشل میډیا دور د تر رښتیا دروغ پکې زیات ملاوي نو ځکه چې خبره سل فصله کې چې ما دا یقین د څومره معلومات لرم دروغ ده حقیقت نه لري دغه یو ځای به خامخا مثلا یا بدی یا څه حیثیت باندې رنګ مړی سوي خو دا رقم مړی نه دي سوي چې طالب په نوم براباسي او وزن دي دا خبره په دغه جرګه کې کمی سوي ملک مجید کاکړ باندې ډیر تنقیدونه په دې خاطر باندې سوي په یوټیوب کې یو چینل تاسو وګورئ د ګلمن وزیر په نامه باندې جوړ دا خو نسته والله عالم څوک بیا چلوي دیم یو پوسټ په کمیونټي دغه کې کړی وو یا د داسې خبرې کړې چې محمود خان اسیګزي باندې مثلا داسې طرف باندې کړی ولې چې دی یوازې ولې د پښتنو د قامي جرګې ته نه راغلی او خپله جرګه جوړه کړه دا جرګه دی د پښتنو قامي د جرګې د ناکامۍ لپاره جوړه کړې ده او هغه ته مثلا دغه په وینا ځنه دغه په وینا دا خبرې کړې ده دی وایي محمد خان اسیګزی د حکومت لخوا څخه دا جرګه حکومتي ده دا جوړه کړې ده په دې خاطر باندې چې منظور پښتون جرګه ناکامه کړي والله اعلم حقیقت به یې که به نه وي نو په دغه خاطر باندې هم پر ملک مجید باندې نیوکې کړې چې ته ولې داسې جرګې ته ورځې ولې محمود خان اسیګزی زموږ په جرګه کې شمولیت نه وکړي په شرکت یې پکې نه وکړي قامي جرګه اصل هغه وه دا اوس چې کومه ولسي جرګه ده باید تا په دې کې شرکت نه وکړی پر دې بنیاد باندې ملک مجید کاکړ سي ډېر تنقیدونه کېږي او ډېرې خبرې کېږي چې والله اعلم حقیقت به نور څه